د شهید سلیم احمد خان اڅکزي دوهم تلین ولمنځل سو. هلمند کې د شهید سلیم احمد خان اڅکزي دوهم تلین د پیوستون او سمون ملي شورا لخوا د یو پراخې غونډې پر مهال ولمنځل سو. په یاده غونډه کې د هلمند دیني عالمانو، قومي مشرانو، سپینږیرو او ځوانانو ګډون کړی و. د غونډې په لومړي سر کې د شهید سلیم احمد خان اڅکزي ورور عزت الله عبرت خبرې وکړې. هغه په خپل خبرو کې وویل شهید سلیم احمد خان اڅکزي یوازې زما ورور نه بلکې د ټول هلمند ورور و، ځکه خپل د ژوند زیاته برخه د مظلوم ولس خدمت ته وقف کړې وه. تل یې د خپلو ولسونو د خیر او ښېګڼې لپاره کار کړی و. هغه تل د ولسونو په منځ کې و. تل یې سپېڅلی سیاست کړی او د ولسونو ستونزې به یې خپل ستونزې ګڼلې او تر شهادت پورې یې د خپل ولس خدمت ته ملا تړلې وه. خو له بدمرغه د خپل ځورېدلي ولس د خدمت ارمانونه یې له ځان سره هغې دنیا ته یوړه. هغه زیاته کړه پر وسلوالو طالبانو افغان دولت غږ کوم چې نور دې سولې ته غاړه کښېږدي او د ولسونو دا لوی ارمان دې پوره او جنګ دې پای ته ورسوي تر څو مو ولسونه په ارامه فضا کې ژوند وکړي. ګټیا او دوستي ده د سره چې ښه مو ورسره پاللې ده او د خپل په ژوند کې داسې یو دوستان او ملګري ځان ته جوړ کړي دي چې یعنې د ده د مرګ وروسته هم تاسې د ده یاد تازه کوئ، هر کال راټولېږئ او د ده یادونه وایاست او د ده ښېګڼې مطرح کوئ. د یادې غونډې په جریان کې راغلو ګډونوالو هم خبرې وکړې او د شهید سلیم احمد خان اڅکزي پر ژوند او فعالیتونو یې رڼا واچول. یادو ګډونوالو د خبرو پر مهال وویل سلیم احمد خان اڅکزي د هیواد هغه پیاوړی او سیاسي شخصیت و چې تل به یې د غریبو لاسنیوی کاوه او د هلمندي ولسونو ستونزو ته به یې حل لاره پیدا کول او د ټولو هلمندي ولسونو مشکلات به یې د هلمند او مرکز په سطح حلول. چې د هر څه ته په کتو شهید سلیم احمد خان اڅکزي نه یوازې د دوی ورور بلکې زه هم تاییدوم چې د ټول هلمند ورور و او دلته راټول سوي ټول ولسونه لاس په دعا د الله جل جلاله د لوی دربار څخه ورته جنت الفردوس غواړو. یادو ګډونوالو زیاته کړه نور باید د هیواد کې سوله راسي. د جنګ پر دواړو خواوو یې غږ وکړ چې باید اور بند وکړي او دایمي سولې ته لاره هواره کړي تر څو نور په دې هیواد کې وینې توی نه سي او ټول ولسونه یې په دې هیواد کې په خوښۍ او خوشحالۍ د ژوند شپې ورځې سبا کړې. نن راسي وړونو ته دې شانو تیر سو چې ته څوک وې، ته پلانی تنظیم وې، ته پلانی تنظیم وې، ته احمد وې، ته محمود وې. په خدای دې زما قسمې که مو یا دا قربانۍ بیا پر چا معلومې سي دا د موږ تاسې خپله وي چې د سر سړی داسې وایي نو د نورو بیا څه حال وي. په خدای دې زما قسم که دا شان را پکښې وای چې ته احمد یې زه محمود یم، ته پلانی ګوند وې زه پلانی ګوند ومه یا یې یا یمه. په خدای دې زما قسم چې بیا به هم دغه کاروان رواني بیا به هم پر چا نه معلومېږي، بیا به هم هېڅ نتیجه نه معلومېږي. څو تر څو به دا قرباني ورکوو. دا شهید واقعا یو وطن دوسته با شخصیته د ښه ارتباطاتو اوسېدونکی چې د هر چا سره ښې اړیکې درلودې، پر وطن او خلکو باندې مین یو شخصیت و او خپل د ولسونو په غم کې کوشش کاوه چې خپلې چارې او کارونه پر مخ بوځي. خو متاسفانه دوستانو، سپینږیرو، محترمو قومي مخورو، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی. تاسو وینئ چې روزمره تاسو په ولسوالیو په کلي کې شهیدان، ټپیان، مړي دا هر څه لرو. ماشومان مو په ذهني تکلیف اخته سوي دي. هره ورځ د مرمیو ټکانو غږونه دي. بدبختي همدا ده چې زموږ د مشرانو یې بې اتفاقي، قومي تعصبات او ځینې نورې لانجې دي په منځ کې چې موږ ځوانانو ته ځینې تشویشونه رالوېدلي دي. زه پر ټولو سپینږیرو غږ کوم، دا مشران چې دلته ناست دي، زه ستاسو د یو کشر په صفت باندې غږ کوم چې خپل کشرانو، خپل بچانو او خپل اولادونو ته روښانه راتلونکي لپاره کار وکړئ. موږ او تاسو ته تر اشخاصو خپل ژوند مهم دی. مهمه دا ده چې موږ او تاسې په امن کې پاتې سو، نور دغه بحران پای ته ورسېږي، نور دغه بدبختۍ ورکې سي او زموږ او ستاسې لپاره فقط څو اشخاص مهم نه دي، نه د چا قدرت موږ او تاسې ته مهم دی. موږ او تاسې ته په سوله کې یوازې او یوازې څه شي مهم دي؟ موږ ته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه مهم دي چې موږ په هېڅ صورت پر امنیتي او دفاعي ځواکونو معامله نه منو. او دا تاریخونه مو نه ماري او چې میدان ته راوځي هغه یو تاریخ در جوړوي، یو تاریخ یې درته جوړ کړی دی. بیا وروسته
موږ تاسې څه کوو وروسته بیا ارمان کوو. کشکې په اول سر کې موږ یو په بله خپل غیرت، خپل تاریخ، خپل کارمانی سره منلی وای او یو په بل په غېږ کې سره نیولي وای، نو به بیا دا ملک تا ته ګل ګلزار وای، دا وطن به تا ته ګل ګلزار وای، دا ستا ژوند به ګل ګلزار وای. شهید الحاج صالح محمد خان اڅکزی چې د 100 کلونو مخکې لا په مخکې زموږ سره د یو وطن خلک یو د نیکهګانو د وخت څخه دوی د وطن د خدمت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د دې خلکو ضایع یا د دې کسانو شهادت زموږ ولسونو ته د منلو وړ نه ده. هغه که د طالب په منطقه کې وي، هغه که د حکومت په منطقه کې وي، عاجزانو داسې کسان د دې ملک سرمایه ده. د یادې غونډې په پای کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي هم د ټلیفون پر کرشه په دې غونډه کې ګډون وکړ. اڅکزي په خپلو خبرو کې ویل زه د هلمندي ولسونو ډیره مننه کوم چې شهید صالح محمد خان اڅکزي تل یاد کړي او نن یې په هلمند ولایت کې تلین لمانځي. هغه د غونډې ګډونوالو ته ویل د شهید صالح محمد خان اڅکزي د شهادت وروسته زه تاسو ته دا ډاډ درکوم چې د هغه پر لار به ځم او ستاسو ولسونو خدمت به کوم او د هرې ستونزې په حل کې به پوره همکاري درسره کوم. جګړې زموږ تاسیسات ختم کړل، جنګ زموږ د خلکو کورونه لولپه کړل، جنګ د خلکو اقتصاد وځپه او جګړې زموږ سپېڅلې او مخور شملول خلک راڅخه واخیستل. موږ هم تاسو چې نن د چا په یاد راټول شوي یو د هغه خاطرې رايادوو، د هغه فکر تعقیبوو او د هغه پر خدمتونو د خدمت او سپېڅلتیا خبرې کوو. همدا شخص د دغې روانې جګړې قرباني شوی دی. د یادونې وړ ده چې شهید صالح محمد خان اڅکزی د 1999 کال په پارلماني ټاکنو کې مخکښ نوماند و چې د ټاکنو د کمپاین پر مهال په خپل دفتر کې د ځای پر ځای سوي مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عبدالله حکمل، شور نیوز، هلمند.